د یو خور سوال کړی دی چې زه بهر ملکونو کې اوسېږم د انګریزانو ملکونو کې او زما پلار په ما باندې زور زبردستي کوي چې ته به پلاني ځي ته کار له ځې او په هغه ځي کې نارینه او زنانه یو ځای کار کوي نو دې ځي کې د پلار خبره منل لازم دي او که نه الجواب په داسې ځي کې کار کول د زنانه دپاره او د نارینهو دپاره چې هغې کې اختلاط وي نو اکثر په دې کې سړی په حرامو کې واقع کېږي اختلاط دې ته وایي چې ګډون پکې د نارینهو او د زنانهو یا به دې نظر لګي په پردۍ زنانه یا به د زنانه نظر لګي په نارینه باندې او یا به په منځ کې دوی به څه ځي کې جدا کېږي کېدای شي لفټ کې بره خیږي ښځه او سړی جدا شي کېدای شي دفتر کې کمره کې دننه یوازې ناستي او یا به زړه یو طرف ته مایله شي یا به په بل څه ناروا کار کې واقع شي نو ځکه علماو فتوا ورکړې ده چې په داسې ځایونو کې کار کول د هغې نه ځان ساتل پکار دي اختلاط د سړو او د نارینهو د سړو او د زنانو په منځ کې که هغه په سکولونو کې دی او که هغه د کار په ځای کې دی او که هغه په هسپتال کې راځي او که هغه په یونیورسټیانو کې راځي او که په هر ځای کې راځي دا داسې ځایونه دي چې دلته فتنې خورېږي او د دې ځای نه فتنې نشر کېږي نو نه دي جایز یو زنانه دپاره چې هغه داسې ځای کې کار وکړي زنانه دپاره نه دي جایز چې هغه په داسې ځای کې کار وکړي چې هلته اختلاط وي د څه د نارینهو او د زنانو نو چې نه دي جایز نو بیا پلار له نه دي جایز چې په لور باندې زور زبردستي وکړي چې ته به هلته کار کړي او که چېرته پې زور زبردستي وکړي نو د دې پلار خبره منل نه دي لازم ولې نه لازم ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق د مخلوق خبره به نه منلی کېږي د خالق په نافرمانۍ کې او د لور لم په کار دی چې د پلار پوه کړي په طریقه باندې او هغه ته ووایي چې وګوره دلته اختلاط دی او سړي او زنانه ګډوډ دي د دې نه دا نقصانات پیدا کېږي دا نقصانات پیدا کېږي په ښایسته طریقې سره ځکه چې پلار دی والله اعلم